افغانستان لپاره دوه ښایسته زیري. د پښتون ون ټلویزیون ټولو لیدونکو السلام علیکم، وخت په خیر. ملګرو که چیرې مو تر اوسه زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل حتما سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د بیل نشان ووهئ ترڅو زموږ له هرې نوې ویډیو څخه خبر شئ. نن ماسپښین 2 بجې افغانستان د کوربه هیواد انګلستان سره لوبه لري. افغان لوبډلې تر اوسه په نړیوال جام کې 4 لوبې کړي او بایللي دي، خو انګلستان په 4 لوبو کې یوه بایللې. نن افغان ولسمشر هم د افغانستان او انګلستان د لوبې د نږدې کتلو لپاره مانچسټر ته ځي. ولسمشر غني په رسمي بلنه انګلستان ته د لوړپوړو دولتي چارواکو سره تللی، تر یو لړ رسمي لیدنو کتنو ترڅنګ د لنډ وخت لپاره لوبه هم ګوري. ولسمشر تر لوبې وړاندې د ملي لوبډلې سره وګوري. ګلبدین نایب هم د ولسمشر په ورتګ خوښي ښودلې ده او ویاړي چې ولسمشر یې په دومره لوی ټورنمنټ کې د ملاتړ په موخه ورځي. په روان نړیوال جام کې افغانستان تر دې مهاله هیڅ ښه لوبه نه ده کړې، په داسې حال کې چې د یوې منډې لپاره یې هم 4 ویکټې له لاسه ورکړي. په هر صورت راځئ پوه شو چې افغان او انګلینډي لوبډله کوم قوي او کمزوري پوینټونه لري. د لوبډله مقایسه افغانستان او انګلستان 3 ځلې په نړیوال کرکټ کې سره مخ شوي، خو په ټولو کې انګلستان بریا خپله کړې. په 2012 زیږدیز کال نړیوال جام کې انګلستان 198 هدف افغانستان ته وټاکئ، خو افغان لوبډله په 80 منډو کې وسوځېده. په 2015 زیږدیز کال نړیوال جام کې انګلستان وکولی شو چې په 9 ویکټو افغانستان ته ماتې ورکړي. په 2014 زیږدیز کال شلوریزو نړیوال جام کې انګلستان په 7 ویکټو افغانستان ته د 143 منډې هدف وټاکي، خو افغان لوبغاړو ونه شوای کولی چې یاد هدف ته ځان ورسوي. د 14 منډو په توپیر یې لوبه وبایلله. افغان لوبډله نه ده توانېدله چې پر روان نړیوال جام کې حد اقل یوه لوبه کې هم 50 اورونه هم ولوبوي. دا دویم ځل ده چې افغان لوبډله 4 پرلپسې لوبې بایلي، خو تر اوسه یې 5 پرلپسې نه دي بایللي. افغانستان په نړیوال جام کې د 2015 زیږدیز کال نړیوال جام کې راهیسې پرلپسې 7 لوبې بایللې دي. انګلستان خپلې 8 لوبې چې د منچسټر ښار په ولډ ټرافورډ لوبغالي کې د 2007 زیږدیز کال راهیسې ترسره کړي ګټلې دي. 2 ځلې په همدې لوبغاړي کې د استرالیا په وړاندې ماته خوړلې. پر لومړۍ او شپږمه ویکټه ملګرتیا کې افغان لوبډلې 290 منډې کړي، 3 ځلې تر 50 ډېرې منډې ملګرتیا کړې، خو پاتې ټول 8 ویکټو 316 منډې کړي او د 1.5 سلیزې ملګرتیا یې کړې. معین علي د ولډ ټرافورډ په لوبغالي کې په 14.5 اوسط سره توپ اچونه کوي. نوموړی په 24.4 اورونو کې 8 ویکټې اخیستي. په 2019 کال کې د راشد خان د توپ اچونې اوسط 32.3 دی چې دا د راشد تر ټولو کمزوری اوسط دی. نوموړی د سږ کال په 9 لوبو کې 10 ویکټې ترلاسه کړي. جو زپټلر په مانچسټر کې په 2 یو ورځنۍ لوبو کې 115 منډې کړي. 15 منډې په 2014 زیږدیز کال کې د استرالیا په وړاندې وکړې، خو لوبه انګلستان وبایلله. همدارنګه 110 منډې تیر کال د استرالیا په وړاندې وکړې، لوبه انګلستان په 1 ویکټه وګټله. نجیب الله زدران په روان 2019 زیږدیز کال کې په 8 یو ورځنۍ لوبو کې 291 منډې په 58.0 اوسط سره کړي، 1 سلیزه او 2 نیمه سلیزې یې ووهلې. دا منډې هغه مهال نجیب کړي چې پر 1 ډاون لوبې ته راکته کیږي. نجیب زدران په روان نړیوال جام کې 98 منډې کړي چې تر اوسه بل افغان توپ وهونکي دومره اندازه منډې نه دي کړي، خو په تیره لوبه کې د سویلي افریقا په وړاندې نه و اخیستل شوی. د هوا حالت نن په لوبه کې د لږ باران امکان شته. وریځ او باد به د ټولې لوبې پر مهال وي. د لوبغاړو او مینوالو لپاره تر ټولو ښه خبر دا دی چې لوبه تر وروستیو شیبو ترسره کیږي. پیچ په اړه د هند او پاکستان لوبه هم پر همدې لوبغاړې وه. د نن لوبې لپاره پیچ د توپوهنې لپاره جوړ دی، خو سپینران هم پرې ښه پایله ورکولی شي. د محمد نبي او راشد خان د توپ اچونې څخه ډېره تمه شته. ملګرو 2 زیري ول زمونږ د کرکټ ټیم ته، یو چې ولسمشر به دوی په دومره غټ لیګ کې له نږدې وګوري، او دویم د انګلینډ تکړه توپ وهونکی زخمی ده او هغه به هم نه وي چې دا 2 څیزونه به وکولی شي چې د افغانستان ټیم تر بریا ورسوي.